وحشت کوه ظلم کوه یعنې تاسې وینئ جوماتونه شهیدانوه اوس پوږنه زه تا ته وایم زه دغه څه وایي دا ټلیفون وکې ده راځه مختیار احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ولیاجي څنګه یې؟ ښه یې؟ طبیعت ښه ده؟ الحمدلله ته ښه یې؟ طبیعتونه ښه دي؟ ښه خو یې؟ والله امن د کراري ده. تاسو څنګه یې؟ ډېرې مودې نه درته انتظار یم. اوس په زنګ وهې بس دغه نن دې راته زنګ ووهه. بس خو یو دا مشکلات وي چې وروره تا ته معلومات شته چې رش زیات وي یو او بل خو زه د ځینو اپشنونه نه وي پکې اتې هغه مشکلات وي دا مشکلات وي که نه زه خو ناست تاسو ته یم چې تاسو ته زه ټلیفون وکې کړم مشکل نشته په دې موضوع به یې لږ پوه کړی موضوع دغه موضوع ده چې افغانستان کې دغه طالبان چې پوتین په خولو باندې ملا ډزلي په خولو باندې یعنې وحشت کوه افغانستان ولس شهیدانوه مکتبونه سوځوه جوماتونه شهیدانوه او ظلم زیاتوب کوي خو دغه موضوع ده دغه علاج باید وشي او زه د قلم په زور دی دا قلم ده زما قلم یې چپه کولی شي زما قلم کې دومره زور ده پوه شوې بلکل چپه کوم یې ته څه وایې په دې کې ښه ده د هندو غیمه پوه دغه ځای نه کېږي راسه وطن ته تا ښه ده د کافر غیمه هندو رزیله مردګه دا ښځه داسې وغایم تا دغه وینې د افغانستان بیرغ وګوره څه نام یې ده مختیار احمد دغه کار څوک وي زه خو وایم چې ګلخان به وي ځکه د ده د وینې زه وایم چې تا باندې لعنت زه وایم چې پوتین زوی او پوتین له غنه پیدا شوی او په مور دې ملا ډزلي ختلی ده او ستا د خوندو باندې د خره غڼ واچوم پوه شوې یعنې خر په واچوم چې خوند دې ښه خوشحاله شي پوه شوې که هر څوک وي خو یې ګلخان ځکه معلوم یې تا ښځه ووهم پوه شوې دلته یې ماته څه لیکلي دي یو د ماته دې څه لیکلي دي او بیا ته څه وایې پوه شوې داسې افغانستان ته افغانستان ته چې زه د راغلی وم تا ښځه ووهم ته ولې هیرمانډۍ کې ناست وې یعنې هیرمانډۍ کې نه وې تا ښځه ووهم بې ناموس لکه یهودي لکه تاسې یې له ډاله دې په کونو باندې د پسکو جای نه کېده په کونه دې د پسکو جای نه کېده یې مختیار افغان ته وایم او بیا اوس دمکۍ راکوې یعنې ته دومره دمکۍ والې په که دمکۍ دې ښې زده دي لعنتي وحشي لکه تاسې یې بلا د دې افغانستان د بیرغ دی وګرځي ستا د خوندو کوسان د خره په غن ووهم زه تا ښځه ووهم اوس به تې بل یې راواخلو دغه دې بس دي او دلته دې اوس بلا کوم پسې دغه دې بس دي مختیار احمد دغه دې بس دي که بیا دې بس نه وي خوند نه دې پوښتنه وکړه بیا نور هم ورته پیدا کولی شه ماشه د افغانستان کې ډېر حیوانان دي هغه اسونه هم شته سپي هم شته پوه شوې هغه ستا خوښه چې تا ته هم خوند درکړي پوه شوې او اوس د دغه جنم شوټ کوم پسې ته بیا بل کمنټ وکړه چې تا ته خوند درکړي ښه غوسه نه یم دا د ده حق ده احمد جان وایي کلم غوسه شو غوسه نه یم دا د ده خپل حق و هېوادوالو په مخ کې ویل چې د ما حق په تا باندې پاتې ده مله راشه د تا حق بلکل واخله ادول مې که پوه شوې د ده خوندو ته مې دغه غڼان پیدا کړه هغه هم د خره غڼان پوه شوې خوندو ته وایه چې خپل خوندونه په اخله پوه شوې نور څه وایې خوندې به د څومره دعاګانې تا ته کوي چې نن یې په ژوندۍ بڼه کې خوندو ته د غڼان پیدا کړه هغه هم د حیوانانو غڼان مختیار افغان ته وایم پوه شوې ښه نو یو هېوادواله دغسې یو د سپي خامخا پیدا کېږي حیوان چې د پوټین زوی او اسلام خو څه کوي چې اسلام نوم نه سوء استفاده کوي وینې دوم د ده مشکلات دغه دي چې افغانستان بیرغ نه سوء استفاده کوي تا باندې بلا و د افغانستان د بیرغ وګرځي د کوم چې سپی یې زه وایم چې ګلخان یې بل څوک به نه یې ده به یې ګلخان ځکه چې ماشاءالله ګلخان په پټ مخ دې هم نه معلومېږي او وایه چې ما ته زنګ شه تا ته مې هم ښه زنګ وکړه پوه شو بیا غم وسه د هېوادوال یې ویني هغه پوهېږو سره ټول یې ویني ښه په کټ کنځل یې ښې زده دي
راشه بیا راشه زه ظهور ستا ټلیفون وکړه د ظهور